السلام علیکم ګران شاګردان ولې جوړ شروع جوړ بس راځو د نن سبق تر نن سبق چې دی هغه په انګلیش کې ادبي جملې داسې جملې چې په هغه کې ډېر زیات ادب استعمالیږي ډېر زیات اخلاق استعمالیږي راسئ نن دغه جملې زده کړو په دې به یو ستاسو انګلیش ښه ستاسي بل به ستاسو اخلاق ادب او دا جملې چې دي اکثره غټ خلک داسې علمي خلک یې استعمالوي راځئ ډېرې ښایسته جملې دي دا راسره زده کړئ هم به مې انګریزي په برابره سي هم به مې ادب چې کله تاسو دا جملې استعمالوئ خلک به ستاسو څخه ډېر متاثره سي ډېر به درته حیران سي I think you might be mistaken I think you might be mistaken زما په فکر زما په خیال ته غلط سوی یو چاته دی خبره کول نو یو رانګ یا ته غلط یې په هغه کې وزر ادب نشته یو دا رقم جمله دا ډېره ښایسته It would be great if you do this today دا به ډېر ښه وي که چېرته دا کار وکړې یو خدای چاته ډایرکټ دا خبره کوله you do this work today ته نن دا کار وکړه یو دا رقم ورته ویل it would be great if you do this work دا به ډېر ښه وي که چېرته دا کار وکړې I would like another cup of tea زه یو بل کپ چای غواړم زه غواړم چې یو بل کپ چای وڅښم یا غواړم Could you repeat that please آیا ته کولی شې چې دغه بېرته تکرار کړې دا خبره نو دا هم ادبي جملې دي یو دا چې I want another cup of tea نه یو کپ چای راکړه یو دا چې I would like another cup of tea په دې کې ادبي جمله ده Could I say something ایا زه کولی شم څه ووایم یو خبره وکړم Could you send me this report یا دا ریپورټ ایا ته کولی شې چې دا ریپورټ راولېږې دا راپور راولېږې یو چې ادبي جمله نه هغه به دا رقم send me this report دا ریپورټ راولېږه دا ډایرکټ خبره ده لکه پر چا چې څوک امر کوي د دې څخه ډېر خلک بد وړي د امر څخه Take a seat please یا have a seat please مهرباني وکړئ کښېنئ یو دا ډایرکټ خبره دا ده چې sit please کښېنه یو دا چې have a seat please مهرباني وکړئ کښېنئ دا ډېره ادبي جمله ده Would you mind not making noise here که دلته شور نه وکړي خواښ به مې نه بدېږي یا خواښ به مې نه بدېږي که دلته شور نه وکړي معنا شور ختم کړئ نه یو خو ډایرکټ خبره Don't make noise here دلته شور مه کوئ I don't think that this is a good idea زه فکر نه کوم چې دا ښه خیال فکر یې ښه طریقه دی یو چاته دی ډایرکټ ویل This is not a good idea دا ښه طریقه نه ده یو داسې ادب ورسره استعمالول نو ګرانو شاګردانو دا زموږ نن هغه د انګریزي ادبي جملې ولې چې تاسو ته مې وړاندې کړلې مننه الله حافظ